بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم زمارونو خوانو چې ټول به روغ جوړ د صحت په جامه کې یای. نن درته د الله پاک صفاتی نوم القیوم جل جلاله د دې معنا او یو څو ډیر بهترین خاصیتونه ښایم چې زموږ دپاره پکې ډیرې فایدې او برکتونه دي. نو دا ویډیو به تر اخره پورې ضرور ګورئ او د نورو دوستانو سره به هم د ثواب په نیت باندې مخې ته ضرور شیر کوئ. د مارونو خویندو القیوم جل جلاله دا د الله پاک صفاتی نوم دی. معنی دا ښه انتظام کوونکی. اوس د دې څو خاصیتونه دي دغه زده کړئ. نمبر 1 خاصیت د مارونو خویندو دا دی چې څوک هم ذهني کمزوري ختمول غواړي، خپله حافظه مضبوطه کول غواړي او خپل زړه روښانه کول غواړي، نو هغه دی روزانه یوازوالي کې ځانلوالي کې ولس پیری دا القیوم وایي. ان شاء الله ذهنی کمزورۍ نه به نجات بیا عمومي او حافظه به یې هم مضبوطه شي او زړه به یې هم روښانه شي. نمبر 2 خاصیت زمارونو خویندو دا دی چې کوم کس له خوب نه ورځي نو هغه دی دا 2 آیتونه مبارک ولولي، ان شاء الله خوب به ورته ورشي او دا عمل د بل کس دپاره هم کولی شي. دغه 2 آیتونه مبارک دا دي: وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، یو دا فضربنا على آذانهم في الكهف. دا 2 آیاتونه مبارک دی ولولي، ان شاء الله خوب به ورته ورشي. او که یو کس د ډیر خوب عادتي وي، خوب دی نه تختی، نو هغه په سر باندې دا آیت مبارک ولولي، ان شاء الله خوب به تی او تختی. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. دا آیت مبارک چې تاسو دغه په سر باندې ووی دم کړو، ان شاء الله خوب به تی او تختی. نمبر 3 خاصیت زمارونو خویندو دا دی که څوک غواړي چې زما زړه ژوندی شي، زما زړه دې هیڅکله هم نه مري، نو هغه دې روزانه 40 پیرې دا وایي: یا حی یا قیوم لا اله الا انت. دا دې روزانه 40 ځله وایي. نمبر 4 خاصیت زمارونو خویندو دا دی چې دا پیژندل پکار دي چې الحی القیوم دا دواړه ډیر لوی نومونه دي او دا د حضوري کیفیت لرونکو خلقو ذکر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایلی وو چې سحر او ماښام دا دعا کوه: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی كله ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین. نمبر 5 خاصیت زمارونو خویندو دا دی چې څوک هم په کثرت سره دا القیوم د دې وظیفه کوي نو په خلقو کې به د عزت زیات شي. نمبر 6 خاصیت دا دی چې څوک هم خوشحالي حاصلول غواړي نو هغه دی په تنهایی کې کینی او دا القیوم دی لولي د دې وظیفه دی کوي، ان شاء الله خوشحاله بشي. نمبر 7 خاصیت زمارونو خویندو دا دی چې څوک هم د سحر د مانځه نه بعد د نور راختو پورې دا یا حی یا قیوم د دې ورد کوي، نو ان شاء الله د دنه به سستی او ناراستی لري شي. نمبر 8 خاصیت زمارونو خویندو دا دی چې څوک هم په سحر وخت کې په اوچت آواز باندې دا القیوم لولي نو د تصرف به په زړونو کې ښکاره شي، یعنی خلق به دې لره دوست کړي. نمبر 9 خاصیت زمارونو خویندو دا دی چې څوک هم روزانه 40 ځله دا دعا کوي نو ان شاء الله د مړ زړه به ژوندی شي. نو دوستانو دا د القیوم جل جلاله د دې معنا او یو څو ډیر بهترین خاصیتونه. امید دی چې تاسو به پرې پوه شوي یئ. دا ویډیو د نورو دوستانو سره ضرور شریکه کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راته راکړئ اجازت. جزاک الله.